مننه ویایي چې په مسافرۍ کې مې ژوند تېر شو تکسه مسافرۍ کې مې ژوند تېر شو زیرات خو نه یې چې جنډاله د سوتمه مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر وي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دغه خپرونه کې میږي وا مشاعراتو چې بیا شعرونه غولې دي که خیر وي نن خو ډېرې ښې خو پرېر نیولې وې که خیر وي مونږ د زنه زنه شیرینه وکتل خو دومره لوړ شیرینه یې لیکلي دي چې زه خپله ډېر هغه پوښتنه زنه خلکو ته یې چې متاثره یې کړم خو زه یې په معنا نه پوهېږم چې متاثره څه ته وایي خو مو وایي چې بس خو زه متاثره یم میرانه چهار نومونه وي که خیر وي یس په مشاعره پایل د تاکید مشاعره په د اول سار کې میږو داسې شاعر لري چې د په سترګه مې یوه پیره څیک نه ده لیدلی د شیرینه که خیري سپوږمکۍ ته جګ شوي دي هغې ځینه که خیري خلک یې لیدلی یوه بل ځي ته سره لګي یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي ګلزنډای صاحب السلام علیکم د زالو ګل خاله ورته شوي جوړي تکړای چې ژوندای ماشاءالله رنگ د خدای زړه مې ته تخر شو نورېخ سړای خدای خو دې ژوندای لره خوږې شاعرونه مو ته په دلیار کې یو چا یو داس شعر وکړو یو څه بیتونه وته ویا کني مو سره خپل شعر غشتا شو وشغون زوایي بیت الله بل حکیم الله ته تخیل مشته ډلای کړي چې ګل بشر خان او ګل زندای او زرغول غونډه ته ډلای کړي دي چې چلای بس ارشاد وکړه دا یو هغه ته ویل چې امتحان کې چې د نقل ته مدار وم خلکو کړي و پر چې زه لا حصار وم دا یو باید مې دینه مې ته وې بیا مې په بله مشاعره کښې لږ کې وې ته لوندې بوندې کې دا شیرینه بیا وې چې چله صاحب تو خوښه ده بیا وې ته وې خپل شعر چې خبره نه ستړې نه شوې چې نن سبو ښه په زول خبر دي پښتونه مړه کېږي نن سبو ښه په زول خبر دي پښتونه مړه کېږي بس خو کلار دي او کبار دي پښتونه مړه او لرګي ته رټ نه دا تیره به په غوټ مانځ نیموي لرګي ته رټ نه دا تیره به په غوټ مان نیموي یو بل په خپلو باندې بار دي پښتونه مړه کېږي ګناه یې دا هغه ده چې خپل خاک غوړي تشی وکړو ګناه یې دا هغه ده چې خپل خاک غوړي تشی وکړو ځکه خو غونډ ورته په کار دي پښتونه مړه کېږي څه یې د لوسه پیره نه وي خو په زون غیرا دي څه یې د لوسه پیره نه دي خو په زون غیرا وي ځکه خو وړه دار په دار دي پښتونه او چې چلای صاحب د افغانستان تاریخ ته مې وروال لږ کې لانډه کتنه وکړه په دغه شت سوي د ړندولې سره کړي دي چې تاریخ مې وکتل مخته نه یو بل ړندوي تاریخ مې وکتل مخته نه یو بل ړندوي لګیا په هغه کاروبار دي پښتونه مړه او دا اخري شعر دا چې په غام کا کړ دي ګلزنډیا پښتونه کومینا په غام کا کړ دي ګلزنډیا پښتونه کومینا چاره اون کړي په دال یار دي پښتونه مړه کی خدای کومه راي شو شوی دي ډیر مهرباني سره خدای کومه راي شو شوی دي ان شاء الله خدای ته شور کې خدای دې را سره او پیوي او یای چې په سپینا ګیره لوانه شوې تاسو په سپینه ګیره لوانه شوې زه لکه نیمګړی مزدیګار به د نالوټ شم مننه ګلزنډینا ډېره مننه کومه واقعا چې دغه مشکلات دا ستونزې شته خو خدای د میګنره خپل وپیوي دا خپل وطن د خپل وطن ته په خدمت کې یس که خیر وي میګ یو بل داسې شاعر لري چې د ډېر درند کوم شاعر دی دغه داسې کوم ناروغلی دی چې که خیر وي میکسار سترګې دی ټول کومینه میکسار سترګې دي خو په دغه کې چې دی میکسره دی په مشاعره کې برخه وخولي دا د داسې کوم ناروغلی دی چې لږ یې میګره لره غونده دی هغه یې سباره یې سارنی زونر سولی دی لایا نه و په دا سړکه وایي چې زه خامخا درڅم اول مې ورلګلی وتم چې مار درې مکان نه شرطلی یه دغه شاعر نوم ده که خیری شد شنگل
گلبشر خاله السلام علیکم خیلی زنگه خیلی خاله خیلی خیلی کنه چه خمه ولیدی سرگ سوڑا برنا به کورا کڑای نوی والای سولس را مقابله کن واشا خویاسا پوری خیام نه خیر که خیر بی رنگ ده خدای خدای دی جان دایا تلانا قدرمون شیرون ولستری ما شسترگو که لگ ضعیف خیر ده بخیر رو غلای زردش هم زه خوی دوا بایتونا دیتا دلای کن موستگو بیا شیر دیتا دلای کن ارشادو یه چی واسکات بو خوت ویتا پیدو کم دا مانا چی ستر واسکات یه چی واسکات بو خوت ویتا پیدو کم کدی قدرت پو چوکای کنستم میانا خدای و مرزی آمین تو سارا چی خدی کی دورای و پلای یه چی رشوت پو زور دینا اخلم رشوت پو زور دینا اخلم دیمو پختانه بو بیا سوک وکی مانا اوسا شیر ترسم یای چی دیر وی تا خشول وی تا بو یای چی پیدا کی اخپلی کور نغلا کی گلیدر پوتی لوی آسی وقت پوتی روی کسا بار کیو گلیدر پوتی روی تیلوی آسی وقت پوتی روی چی سراک دی خروب جور کرو دی ایوا بالا پلما کی اخپلی کور نغلا یای چی گاتا دومرا خوان کی چی ذات تیپ که سوتلوی دارنگ وطان دی پو نظر کیوتانی ولوی سلاکا شیرا دا شربتا دو وشانو روبایی دو پانی مکای دو یای چی گاتا دومرا خوان کی چی ذات تیپ کی سوتلوی دارنگ وطان دی پو نظر کیوتانی ولوی بس کرر دادونا دی تالوی پا حالا محسوسا کی اخپالی کور نخلا یایشی بکیفیت دوایای شربات وی که گلای ورکی نکری مریضای خلکی تباکل دا زینو پو وقتی رو دوایایو یایشی بکیفیت دوایای شربات وی که گلای ورکی نکری مریضای یایشی لگ جنجل خوشتای مونگ پسیت اماکی اخپالی کن یایشی غل سل کورنا رانگی خو یو کوری نکلو جوڑنا اخپال زون کرو پو موڑا خدای دی تباکه این ارشی کوا دین ارشی کوا یایشی غل سل کورنا رانگی خو یو کوری نکلو جوڑنا اخپال زون کرو پو موڑا یایشی دا غادی رشوت پیسی دی اوز خو گرزا پو والگا کی اخپالی کور نخلا ای سرک کولر شیر دی ویلو مې لکه جیمیش کلی سرک دی لیدل بیا وای کی دا وای هغه ور شرباتا پوړای و تا بر و چا وای ور کې دا سره سرک صدا او یای چې دا پیغلتوب مبود شهیدو دا پیغلتوب مبود شهیدو نه را دا باسوی زړه زیر مې کماوي ما شرماوی ما خپا کوي نه ما دل یک نه ما اخر مکړی چې شاید خو بیا من نه د ناکما چې تو سموته دامره کادر ذات رو کوي ایشت شنګول نه ډیر من نه کما لټ کی په د سیتامان دا ولګه د سیتامنه ما هیله دغه د چې که خیر می تو صدقه دوایی لګ لګ کسې زنه داسه دوایی کی دي چې اسی ډای سره ټکول دي دمره سړای کوي نه لکه مریض کوي چې که خیر وي هیلم دغه د چې د تاسو کې توجه وکړئ د ټکدرونه نه د زنه نه هیله دغه چې سړکینه چې جوړوي لټ کې خیر وي خموات کې چوي یس که خیر وي میګو بل داسه شاعر لري چې سپیټ که خیر وي څلور نیمه ثابت هر وخت سکلای وي خلق د زنه ویای چې ګلبشر خانه چې کیما ورز وی ته به دغه سړی د لوسه پسپکه وړه ما به ته وی دي چې دای چې اره پکه وکړه که خیر وي غلطه نه کوزه بسره بي ډوډیم دغه شاعر نوم د چې چلای سه
السلام علیکم کرانی ته په خیر ښه جوړ دا خدای ستاره بلوزو نصره جوړه دوه کی مو بل زنا روغله خبر نه 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 هلیکاپټر مې را سپیشل کړی و راغلم ژوندی دا اندای مینه د هلیکاپټر نه خدای شاوق نه دی نه ته بیا شاعر ما سره خو یو څو بیتونه دي هغه زما یو انډیوال دی مشال خان هغه را لېږلي دي ویلې دا به راته وایي وایي چې دا به بیا خپل شعر به بیا وروسته ووایم وایي چې ستا جدایۍ کې شوه اوږده د هجر نایټ ستا جدایۍ کې شوه اوږده د هجر نایټ کله اوړمه په لیفټ کله په رایټ بیا وایي چې زما رنګ به ولې یلو یلو نه وي زما رنګ به ولې یلو یلو نه وي چې د یار مې اننګي وي ریډ اینډ وایټ او بیا وایي چې د جانان سره روغبړ کې دومره فرق دی د جانان سره روغبړ کې دومره فرق دی او نه شمار شي په ګام نه بیګا بایټ یو بل دغه دی وایي چې لیکچر کې ناس پکچر را یاد شي لیکچر کې ناس پکچر را یاد شي او ام فرانت اف ټیچر په ټیبل را پرې وته او دا پښتون له اقوال پر شي شعر ته داس د ما خپل شعر وایي چې توره مې وکړله سګریټو ته مې زور ورکړی توره مې وکړله سګریټو ته مې زور ورکړی او سینه پرې سوځمه سکروټو ته مې او بیا وایي چې مداخله د هر چا کار کې لکه مچ داسې کړم مداخله د هر چا کار کې لکه مچ داسې کړم او بې ځایه ودانګم اپلټو ته مې زور غلا خیانت شوکه حلال ګڼم سوال نه کوم غلا خیانت شوکه حلال ګڼم سوال نه کوم او په بل تکیه نه کوم مټو ته مې زور ورکړم او د ملت غم را سره نشته خو چې خپل خیر وینم د ملت غم را سره نشته خو چې خپل خیر وینم او په هر څه تېر یم خپلو ګټو ته مې زور او د دې ملک هره میوهداره ونه نه پرېږدمه د دې ملک هره میوهداره ونه نه پرېږدم او بیخ یې وباسم او څټو ته مې زور وایي چې ښار کې له یو دوکانه بل دوکان نه جمع یې کړم او ښار کې له یو دوکانه بل دوکانه جمع یې کړم چیته یې کېښودم چیته یې کېږدمه بسکټو ته مې زور بیا وایي چې وظیفه یې پورتنۍ وي نو لعنت دی وي پرې چې وظیفه یې پورتنۍ وي نو لعنت دی وي پرې دې بددعاو رټو ته مې زور وروستی مقطع ده وایي چې چلیا زغله و موټر د چا پروا مه کوه چې چلیا زغله و موټر د چا پروا مه کوه یو نیم سل سپیډ وهه چکنټو ته مې زور او یایي چې په کلي کې بیا ډازینه وشول په کلي کې بیا ډازینه وشول یې تېره سترګه سودوګر غولي نن خو چېرته ډزونه شوي وو فکر کوم د دې ځای ته مرمۍ راغلي وي یې نن یې که خیر وي ډزینه دله کور ته مخ ته وکړل که خیر وي هغه تلویزیون په غونډۍ د تال شول نږدې که خیر وي میکس یې روم سټ کړي وي هیله همدا هغه ته چې لټکي دا د هوایي ډزې سره لټکي فکر وکړئ داسې نه چې تاسو دا فکر وکړئ چې دا اوته چې ډاز وکړم وشه په اسمون کې ورکشه نه دا که خیر وي بیا په څټر درې مینه چې په چا ولګېده یې چا خینه په غام کوئ ما داسې نه چې تاسو که خیر وي خدای ډزې نه کوي اولته چاته په ور غام کوي لټکي فکر وسره وکړئ دا چې تاسو ډزې نه کوي یو ډاز خدا چې په څېرې پایده نه چې دېرش ډزې نه کوي یې ده په ځي غوړی ټیم ویرانه دی تو ډزې ته دا مره خوشحالېږي غوړی ته به ډېر خوشحال شي منه ناز نه کومه چې چلی صاحب نه هېڅ که خیر وي میږ یو بل داسې شاعر لري چې قدرمان شاعر دی مخکینی څېره دوی خلک په زړه کې ځي لري یوه پیرمیده په سترګه څیکلدلی نه دی یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي انځر وایي دا که چې نه دا سوډو به خروب کړی وي که
گل بشیر خون السلام علیکم وعلیکم د خیلی سلام په خیر زور تا خیر جوړې طبیعت طبیعت خیر خدای خیر جوړی څه ولدای خیر لوک سوړه سره جنګ کړه نور خیام کا خیر خدای ماشاءالله رنگ د نه خدای نه د خیر خیام وینا کا خیر نیم بکورا نیم بکورا شیرونو السلام علیکم وعلیکم سلام بخنه غوړم لګ دا سوړه سره جنګ کړه خدای د خیر ورکه خدای مو عمر زیات کا هغه درګولا په سړو خو په بیټي باندې اته سیر کو بیا ته شاید ته خامخا په تو باندې اته سیر کو خامخا انسان خو ډیر کم ارشاد درګول ورو ارشاد یو درګه چې دا شعر سره سره بریخیان رو خدای د خیر وکي خبرو ته جات ورکو نشتا نشته خراب ته ریګر کړه بیګر ساده بس خدای دې عمر زیات کړي چې څاج باش ول نن سبا څه بل رقم بوټونه څاج باش ول نن سبا څه بل رقم بوټونه لره که خدای دې نور اورخ کې دا د غم بوټونه مهرباني خدای مو عمر زیات کا لکه مګوا دا رقم بریخي څه تیره تیره اوس مې لږ څه کمزوره شوه ده لکه مګوا دا رقم بریخي څه تیره تیره کب کې دربال شوی والا خدي کې سره خلام بوټونه عمر زیات کا نو کرون د ورمې خودی نیموت کې چاواله پخې کې کرون د ورمې خودی نیموت کې چاواله پخې کې داینه مخلوص کې ورکو نه دي داسې سام بوټونه مننه کو خپل مزال بو دی نیر کې وشایای بو چې دا څه وشول خپل مزال بو دی نیر کې وشایای بو چې دا څه وشول روان بو ګاډ واډ و چې پخې دی وي د اسلام بوټونه خدای مو عمر زیات کا لګدار سره کمزور هست سره پرخ جان غونډه یې خیر دای خوان مې خدای کرون تو کوي خو خدای د خیر ار پیښ کینو خدای دای ولا کوي روپیا وی خو پوزیشن سره پکاوی ازانه طرف مولي دالي دي کنه لدانه به بالکل ولا کوي روپیا وی خو پوزیشن سره پکاوی ازانه دا مو خو چې دا بوکلاک وی خصایب وی محکم بو ګلزنده صاحب بس ته پیژندلی اخیری خبره دو وین زرګوله دا خو پرېخه دی اوږده ځای په ما سیانه کم پرنده هره ششنګوله دونه مې جار ګنو وین زرګوله دا خو پرېخه دی اوږده ځای په ما سیانه کم چا زنه زنه پخې کوي سړیه څه دیا تیرې نه هم پوټو ولا ورا ډیره ما دا خشون دریم دا خلا ګاډه واډه دا خیره کې سوړه لک سره چنګار کړه ورته چا به تاره لک سوړانی ولای دا خو می ډیر قدرمان شاعر دی که خیر وي خدای دې زیات کا ګل بسره مننه کنه ویای چې اکبر غوړه تا به روشه خیر تکازا اکبر غوړه تا مې روشه بلتونه رټه په سارو منګلایم مننه کوم که خیر وین زرګل نه مننه کوم چې په دا مریضای کې د زونیه لر سوالای وو که خیر وي د مشاعره سره مینه لري که خیر وي چې د وړه شعرون چیرڅ چې مړ شمازه در دریم بیا زیت نه مننه کوم یس که خیر وي شعرونه داسه موت ګټ شعر مصرایشتا کوي تاسو اجازه دو ارشاد وای چې هر وخت لګیا واجب جوړه ګنډه خیاطه خیاط ده خو ایته کاسا هر وخت لګیا عجیب جوړه ګنده خیاطه چاته جوړه کلانډه چاته ویګته خیا نه جوړ کی ځنه ډېر پالمه ته زدادي تام را سره ما کور غونډه شه څوی چې ورشي په دایت کې شپه ورځه کې ته چې زخه بخیلا یا نه یم ډېر پالمه ته زدادي تام را سره ما کور غونډه شه خپل ریپای در کوم څمستریا و خیاطه راخ چې بل چې نه زه وکم بیا ته ډېر خپاوه
راخ چې بل چا نه زه وکم بیا ته ډېر خفه وې ځکه چې یس په دې کونه کې خپل رختینه خرڅاوې ښایه یس که خیر وي د خیاطونه د زنه که خیر وي رختینه خپل روړل چې دنه نه کې جوړه نه لکه د شخصي مکتب والا چې دکانونه خپل ته کړی دي چې کټ غوړي خپل دې کې نشه خوسته دا نه دی خپل چلا صاحب ویری په راخ په سل ری پیدر باندې خرڅه اوس ګل بل خبره د ګل بس خانه ورته شرای ډېر بخنه غوړم د شامي کې ازمن شخصي سواله مو سبقونه په ور کو جوړ کړي نه یې چې پرګدا چې پیسې ته نه ولا و چې دا کې یا هغه کورو کې پریشي بس مننه نه کوم تو څه به دا پیسې لا بیا چرته سره وکای چې وتا وای چې ته په خپل لوس کار ته جوړه صاحب تکا چې وتا وای چې ته په خپل لوس کار ته جوړه صاحب بس په غصه شي په شاګرد ته جوړه وای خایا چاچا ځانې باندې جوړوي د زنه خلک خو یې باډای نه لګوړه غوندې وي د زنه خلک خو یې باډای نه لګوړه غوندې وي چې راخت یې زیات شي بیا ته ځون ته پټاوې خایا چانو هیڅ تا راخت نه څه ورکړي نه داسې نه ته چې دا یو ټوټه زیات شه د سره یې ساغولته په کېر کې پیزا په پیجواوي ویای چې د زنه خیاطون ګل بشر خانه دامره نه دي تاکړه بالکل د زنه خیاطون ګل بشر خانه دامره نه دي تاکړه اسه وختای څه ماشین سره غراوخ انا کما قدرمنه که خیر وی نیک مشاعره هیچ شای دی بیا څه امرینه لاندې الله زړه واخت خو څوک مردا بیا وای باخې وکشي درمل له ساده په وکه د امرینه لاندې چې همدا اوس را ورسید خیر کې چې خپل پردای ملي احساس پلار ملي روحیه مور علم او ملي مورونه عسكر سرباز افسر زمن ښوونه او روزنه بیا رغونه پوهنتون او ښوونځی نږدې خپلوان د ملي فکر د مړینې له امله ټولو دوستانو ته خبر ورکول چې د ځینو بې احساسه او خودغرضه خلکو له لاسه ملي فکر په حق رسېدلی غلی شي ورکه غلی شي نه خدام خیر درې جنازه یې د پاکو هېوادوالو او په وطن مینو افغانانو په زړونو کې خاورو ته سپارل کېږي غلی شي نه خدام خیر درې ونیسئ او پتیخه یې تر ډېره وخته پورې د عزت او د غیرت په حجرو کې اخیستل کېږي ځان دې خبر وي که نه ورکه قدرمنه په دغه مړینې اعلان به تو سر بدلای وي باسیمیک مشاعره د غیزی پیروا ایلام دغه تو چې تو سه که خیر وي که جنازه ته نه شي ورتلا یا پاتخه ته زونینا ور سوي بیا چې می ګوړه ته تازریږي هغه پرم پلوې مهربانه خدای سپوري